ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو ناڅاپه هیواد ته راستون شو. ډاکټر صاحب غني د طالبانو دفاع وزیر په غوښتنه د طالبانو لویې جرګې ته په ناڅاپي ډول حاضر شو او د طالبانو حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د دې سره د ملاتړ وکړي تر څو د پاکستان نه خپل غچ واخلي. ښاغلي ولسمشر غني وایي که تاسو زما سره یو ځای شئ زه به پاکستان د ځمکې له نقشې څخه ورک کړم. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني په پخواني جنرالانو باندې هم غږ کړی دی چې را دې شي خپل هیواد ته او په خاص ډول جنرال سمیع سادات ته یې ویلي دي چې راشه خپل هیواد ته او ستا هر قسمه ضمانت کوي. جنرال سمیع سادات کوم غبرګون یا هم کوم څه تر اوسه نه دي ویلي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. نن د لوی جرګې په دوهمه ورځ اشرف غني جرګې ته په ناڅاپي ډول حاضر شو او د سټیج په سر یې خبرې وکړې. ټول ګډونوال ورته ګوته په غاښ ناست و. اشرف غني ټول حقیقتونه راوسپړل. د پاکستان دوه مخطوب او ناروا کارونه یو بیان کړل. د امریکا ټول رازونه افشا کړل. ټول چارواکي ورته په ژړا شول او د بابا زنده‌باد شعارونه یې ورکول. بابا ویل لومړی کار چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې پاکستان د ځمکې د نقشې څخه ورک کړو. اشرف غني ویل زه په پوره ضمانت راغلم، زما جنرالان او ملي ځواکونه به هم په ډیر نږدې وخت کې په پوره ضمانت راشي. او په هغه غونډه کې اشرف غني د ملي اردو او ملي بیرغ په اړه هم مهمې خبرې وکړې. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله پامان تر بیا ښې چارې.